په دوه اونیو کې له هاردیک پنډیا قوي آلراونډر جوړوم. پاکستاني عبدالرزاق سلام همینه خوږو کتونکو وخت مو په خیر ستړي مشئ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آلراونډر عبدالرزاق وایي دی په دې کې شکمن دی چې له کلونو ځنډ وروسته د کرکټ کومه برخه کې کار وکړي. دی پخوانی آلراونډر د پاکستان لپاره په 40 ټیسټ او 215 ورځنیو او 32 لوریزه سیالیو کې ګډون کړی. نوموړي پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي له هاردیک پنډیا سره مرسته کولی شي چې تر دې هم ښه لوبه وکړي. هغه ځینو مشورو او کار ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. دی وایي زه هاردیک پنډیا له نږدې ګورم. زیاتې غلطۍ د نوموړي په جسم کې شتون لري. کله چې هغه د غټ شاټ هڅه کوي نوموړي هیڅ فوټ وارک نه لري. همدا علت دی چې دی اکثر ناکامي. رزاق پر ټویټر کوي که زه چېرته هاردیک پنډیا ته په اماراتو کې روزنه یعنې کوچینګ ورکړم له ده څخه یو غټ آلراونډر جوړولی شم. که چېرته هند کرکټ بورډ BCCI وغواړي زه هر وخت حاضر یم. د وخت دا پیاوړی آلراونډر کم و زیات 15 کاله کېږي چې له کرکټ کولو سره یې رخصت اخیستی، خو د روزنې په برخه کې د پاکستان کورنیو کلبونو لوبډلو او پاکستان سوپر لیګ کې له بېلابېلو لوبډلو سره مصروف دی چې د هندوستاني آلراونډر هاردیک پنډیا اړوند دا وروستی تبصره ممکن یو ډول نړیوالو لوبډلو ته دا پیغام رسول وي چې ګڼې نوموړي کولی شي غټو لوبډلو ته هم کوچینګ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي کرکټ ملي لوبډلې له مشر روزونکي راوي شاستري سره د هندي بورډ تړون په ختمېدو دی او هند د بیا تازه کولو او یا هم پر ځای د بل روزونکي په اړه فکر کوي. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. تاسو د عبدالرزاق په دغه نظر باندې څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.